السلام علیکم. زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو. نن زموږ د اډاپ فوټوشاپ چې دی د هغې زموږ سره نن څلورم کلاس دی او په ننني کلاس کې چې دی موږ به د فوټوشاپ د ټول نه اهم او مین ټاپک چې دی زموږ سره د لیرز دی. لیرز چې دي هغه زموږ سره په فوټوشاپ کې چې دی ټول کار چې دی هغه د لیر په مدد سره کیږي او لیر زموږ سره څنګه کارونه کوي. لیرز مونږ نیو لیر څنګه اخیستی شو، زموږ سره لیر مونږ ډیلیټ کولی څنګه شو، هغه زموږ لاک کولی څنګه شو. دا چې دی دا به مونږ په نننۍ ویډیو کې چې دی ګورو. دا زموږ سره نننۍ ویډیو چې دی هغه تاسو چې دی دوه درې پیرې ریوایز کوي چې هغه تاسو ته مطلب لیرز چې دی هغه تاسو ته په ذهن کې کینی. د لیر آیډیا تاسو ته راشي چې یاره لیرز څنګه کارونه کوي، لیرز مونږ څنګه استعمالولی شو، ډیلیټ کولی څنګه شو، نیو لیر څنګه اخیستی شو، لیر فیل کولی څنګه شو. نو دا به مونږ په نننۍ ویډیو کې ګورو او نن چې دی مونږ به د لیر پینل باره کې چې خبرې اترې کوو. نو راځئ زو فوټوشاپ طرف ته، سکرین طرف ته چې لیر زموږ سره څنګه کارونه کوي. تاسو چې کله فوټوشاپ کولاو کوئ او تاسو دلته یو نیو ډاکومنټ د دې ځای نه فایل ته راشئ او نیو ډاکومنټ کولاو کوئ، نو ستاسو سره چې کله ډاکومنټ کولاو شي نو هغه څنګه وي، هغه بیکګراوند وي. زموږ سره دا لیر پینل دی، صحیح ده. په دې باره کې چې دی د دې ټولز په باره کې دا مختلف آپشنز چې دي د دې په باره کې مونږ نن خبرې کوو. نو زموږ سره چې کله تاسو یو لیر کولاو کوئ یا تاسو یو تصویر راوړئ، فار ایگزامپل دا تصویر دی زما سره دا په بیکګراوند کې راځي، مطلب دا بیکګراوند لیری دا موف کیږي نه، د دې سره هیڅ هم نه کیږي، مطلب دا لاکي. تاسو ګورئ په دې باندې دلته کې دا وړوکي شان جرنده لاک ټایپ تاسو ته ښکاري. نو دا زموږ سره چې دی دا لیر چې دی دا زموږ سره لاک دی. په دې باندې چې دی دا موږ موف کولی نه شو. که تاسو موف کوئ په موف ټول په مدد سره نو دی تاسو ته څه ښایي چې دا موف کیږي نه. که تاسو دا نارمل لیر ته واړوئ نو بیا دا موف کیدی شي. ټیک ده. نو دا زموږ سره لاکي. زموږ سره دا لاک چې دی دا لاک نه وځي څنګه، دا مونږ چې کله ډبل کلیک وکړو په دې باندې دا به زموږ سره یو نارمل لیر ته واوړي. نو اوس دا مونږ موف کولی هم شو، دې سره مونږ هر څه کولی شو. ټیک ده. نو دا زما سره چې کله بیکګراوند کې نو دا زموږ سره لاکي. ټیک ده. اولنې زموږ سره چې کوم مونږ تصویر کولاو کړو نو هغه زموږ سره لاکي. بیا چې مونږ نور کم لیرز په هغې باندې استعمالوو نو زموږ سره لاک نه، زموږ سره کولاوي، بیا مونږ لاک کولی هم شو. فار ایگزامپل دا زما سره یو لیر دی. اوس لیر زموږ سره څنګه کارونه کوي. ما دلته کې راوغستو برش ټول. ټیک ده. برش چې دی برش ټول به مونږ په ډیټیل سره وایو په را روان یوې یا دوو ویډیو کې چې دی مونږ ته به برش ټول ته مونږ ورسو. برش ټول باندې مونږ خبرې کوو چې زموږ سره څنګه کار کوي. نو برش ټول ما راوغستو. دلته کې مې فل کلر چې دی که نه فورګراوند کلر هغه ریډ راغستی دی. ټیک ده. دلته ما کلیک وکړو. اوس زه تاسو په کومه چې نیو لیر اغسته لازمي ولې دي. تاسو کله هم څه څیز رغوئ د هغې دپاره به تاسو په فوټوشاپ کې چې دی یو نیو لیر اخلی نو دا ولې لازمي دي. زه تاسو ته دغه ښول غواړم. دلته کې دا ما یو کلیک وکړو، دا زما سره ریډ کلر راغی. اوس ما څه وکړو، دا کلر مې د دې ځای نه لږ چینج کړو. دلته کې مې یو بل سرکل چې دی الیپټیکل ټول باندې چې دی ما دلته کې سوري برش ټول ما اغستی دی او یو سرکل ما دلته کې بل جوړ کړو، هغه په ګرین کلر کې. بل ما دلته کې واغستو په بلو کلر کې یو سرکل. نو اوس که تاسو ګورئ دا ما په دې بیکګراوند لیر باندې جوړ کړل. که اوس دا زه موف کول غواړم دا زه موف کولی نه شم ځکه چې دا لیر زما سره لاک دی. فار ایگزامپل دا لیر زما سره د لاک نه ما وویستو. اوس هم که دا زه موف کوم نو دا درې واڼه او دا بیکګراوند چې زموږ سره کوم دی دا ټول په جمع موف کېږي. زه یم چې نه یاره که فرض که زما دا بلو سرکل چې دی زه موف کول غواړم چې دا جدا موف کېږي، که دا ګرین والا زه موف کول غواړم چې دا جدا موف کېږي، او که فرض که دا کم ریډ والا چې دی دا زه موف کول غواړم چې دا زما سره جدا موف کېږي. دا به څنګه کوم، دا به الو کېږي چې کله زه یو نیو لیر اخلم، هر څیز له زه نیو لیر اخلم. هغه به څنګه وي، کنټرول زیډ بټن مې و دا مې بیا ختم کړو. دلته راله ما نیو لیر، که تاسو دلته وګورئ نیو لیر دې باندې چې کله ما کلیک کو نو دلته کې زما سره یو نیو لیر کولاو شو چې د هغې نوم دی لیر 1. اوس دلته کې ما برش ټول راواغستو او په دې ځای کې ما یو سرکل ډرا کړو. ټیک ده. اوس ما دلته کې واغستو بل نیو لیر او په هغې کې ما څه چل وکړو، دا کلر چې دی ما چینج کړو ریډ ته. دلته کې ما څه وکړو چې بل یو سرکل مې ډرا کړو. دلته راله ما بل یو نیو لیر مې واغستو او په هغې باندې ما داسې ګرین کلر چې دی یو سرکل ډرا کړو. اوس زه موف ټول ته راله ما او زه دا ګرین والا موف کول غواړم، دی هم زه موف کولی شم. که فرض که دا زموږ سره چې کوم بلو والا دی دا زه موف کول غواړم، دا هم زه موف کولی شم. که فرض که زه چې کلیک کوم دا زما سره هغه لیر سلیکټ کېږي. دلته تاسو ګورئ 2 نمبر سلیکټ دی چې اوس زه په دې بلو باندې کلیک کوم دا 1 نمبر لیر به سلیکټ شي.
که فرض کړه تاسو سره داسې نه سلیکټ کېږي، تاسو پې کلیک کوئ نه سلیکټ کېږي، نو تاسو به داسې چل وکړئ، دلته کې دا آټو سلیکټ چې کوم لیکلی دی آټو سلیکټ باندې به تاسو ټیک نشان چې دی دا ولګوئ. که دا نه وي اوس چې زما سره دا بلو والا سلیکټ دی، که زه په دې ریډ کلیک کوم هم دا نه سلیکټ کېږي، ځکه چې زما سره هلته آټو سلیکټ نشته دی، نو زه دا ریډ والا نشم موف کولی. چې دې ځینې زه ریډ والا سلیکټ کوم نو زه ریډ والا موف کولی شم، خو بلو والا نشم موف کولی. نو کله چې تاسو سره آټو سلیکټ باندې ټیک نشان لګېدلی نو چې تاسو په کم یو لیر باندې کلیک کوئ نو به اتومیټیک دلته کې تاسو سره سلیکټ کېږي. تاسو ګورئ ټیک ده. نو په نیو لیر فایده چې دا زموږ سره دا ده چې مونږ هغه سیس چې دی جدا جدا لیر مطلب موف کولی شو او زمونږ هغه ریسایز کول غواړو نو کنټرول ټي بټن چې تاسو وایه د ځینې ټرانسفارم کنټرول چې دی دا تاسو آن کوئ نو هم تاسو دا مطلب ریسایز کولی شئ. کنټرول ټي بټن مې و تاسو وګورئ د سیډون ته باکسز شان رالل نو چې کله دا زه داسې ونیسم دا زه غټولی او وړوکی کولی شم. ټیک ده. د ځینې ټیک نشان و همدا زموږ سره د سایز چې دی هغه زه چینج کولی شم. بل زموږ سره چې دی که تاسو وګورئ دلته کې زما سره دا تصویر کولاو دی او زه دلته راوړم یو بل تصویر، فار ایگزامپل دا تصویر چې دا ما دلته کې راوړو او په دې ځای مې دلته کې ډریګ مې کو دلته مې ډراپ کو. ټیک ده. اوس د دې سایز چې دی نو هغه زه څه کول غواړم لږ وړوکی کول غواړم یا داسې فرض کړه زموږ سره داسې دی. زموږ سره که تاسو دلته وګورئ نو دا بیک ګراونډ لیر چې دا زموږ سره لاک دی، د دې آپشنز چې زموږ سره کار نه کوي. دا لیر چې دی دا زموږ سره د دې ټول آپشنز چې زموږ سره آن دي ځکه چې دا زموږ سره بیک ګراونډ نه دی، دا یو جدا لیر دی. د دې اپیسټي چې زه کله کمومن تاسو وګورئ د دې کلر داسې پیکه کېږي شانتې دا زموږ سره اپیسټي دا کار کوي چې د دې کلر زموږ سره پیکه کوي، د دې نه لاندې چې کوم زموږ سره بل تصویر دی نو هغه په دې کې ښکاره کېږي. ټیک ده. اپیسټي زموږ سره د دې کلر پیکه کوي. فیل چې دی هغه زموږ سره هم دلته که فرض کړه په دې تصویرانو زه استعمالوم نو زما سره فیل چې دی هغه هم د اپیسټي په شان کار کوي، څنګه چې اپیسټي کلر چې دی هغه پیکه کوي او شاته چې دی هغه بل تصویر پکې ښکاري نو دغه شان فلم زما سره دلته دا کار کوي. د فیل چې دی زموږ سره به خپل زموږ سره کم ایډوانس را روان کلاسونه چې دي په هغې کې به په فیل باندې مونږ خبرې کوو. فیل زموږ سره د اپیسټي نه بدل کار هم کوي نو هغه به مونږ ګورو په را روان کلاسز کې. خو آلن سات چې دی دلته په دې ځای کې چې مونږ استعمالوو نو هغه زموږ سره بالکل د اپیسټي په شان کار کوي. که فرض که تاسو اپیسټي استعمالوئ او که تاسو فرض که فیل استعمالوئ یو شان کار به کوي. دا زموږ سره د اپیسټي او د فیل کار دی. د هغې نه علاوه که تاسو دلته وګورئ نو په دې ځای کې زموږ سره لاک لیکلی دی. لاک اوس دا لاک زموږ سره څه کار کوي؟ دلته کې که تاسو دې له راشئ نو دا زموږ سره دی ټرانسپیرنټ پیکزل لاک. اوس ټرانسپیرنټ پیکزل څه ته وایي؟ که فرض کړه دا بیک ګراونډ والا لیر آف کما نو دا کوم ځای چې تاسو ته ښکاري د دې تصویر د پیکزلز نه علاوه دا ځای چې ښکاري چې داسې ډاټ ډاټ غونته جوړ دی دا زموږ سره ټرانسپیرنټ پیکزلز دی ته وایي. که دا فرض کا زه د دې نه لاک کما یا اول ما لاک کړي نه دي او برش ټول ما راواغستو دلته کې زه برش باندې داسې مطلب کلر فیل کومه نو هم په دې تصویر باندې فیل کېږي هم په دې ټرانسپیرنټ ایریا باندې فیل کېږي. که فرض کا کنټرول زیډ بټن ما وو دا ما واپس ختم کړو. که دلته کې ما دا لاک ولګو لاک ټرانسپیرنٹ پکسلز دا ما لاک کو تاسو ګورئ دلته تالی په شان نشان نه غي دا زموږ سره ودی کې سلاک لګیدل په دې لیر باندې. اوس په دې سلاک ته کفرس که زه په دې ټرانسپیرنٹ ځای کې کلر فیل کوم تاسو ګورئ زه ډایرکټ کوم نه فیل کیږي او کفرس که زه دې تصویر ته راوختم نو دلته به ما سره کلر فیل کیږي ځکه به فیل کیږي چې په پکسل ایریا باندې زموږ سره دلته په دې لیر باندې لاک لګیدل چې په پکسل ایریا د کار نه کیږي او په دې سوري پکسل نو په ټرانسپیرنٹ ایریا چې دی هغه باندې کار نه کیږي او په پکسل ایریا زموږ سره چې کوم تصویر دی په دې باندې کار کیږي. دا زموږ سره څه شی دی ټرانسپیرنٹ او لاک دی. ټیک ده کنټرول زیډ بټن می او دا می ختم کړو. په فوټوشاپ کې تاسو سره کفرس که تاسو فوټوشاپ 2020 استعمالوي نو تاسو چې څه کارونه وکړئ نو تاسو کنټرول زیډ بټن وایي دا تاسو سره کنټرول زیډ بار بار وایي نو دا تاسو سره ختميږي. او کفرس که 2020 نه استعمالوي 2020 نه زوړ ورژن استعمالوي نو تاسو کله هغه کې یو پیرا کنټرول زیډ وایي نو تاسو سره اساس ختم کیو چې بیا تاسو کله وایي نو تاسو سره دوباره راځي نو چې په 2020 نه علاوه تاسو استعمالوي نو کنټرول الټ او زیډ بټن باندې صحیح او بیا تاسو کنټرول زیډ وای نو دا به سره ختم شي. او که فرض کې تاسو 2020 ورژن استعمالوي نو کنټرول زیډ به وای الټ په سره نه وای. ټیک ده نو دا به تاسو سره کار چې دی هغه ختميږي کوم کار چې تاسو کړی و واپس کیږي. د دې نه علاوه زموږ سره یو بل لاک دی چې هغه زموږ سره دی لاک ایمیج پکسل مطلب دا ایمیج پکسل چې دا زموږ سره لاک کوس موږ ټرانسپیرنٹ ایریا لاک کړی اب موږ چې زموږ سره د پکسل کم ایریا چې دا زموږ سره لاک کا دا موږ چې کله لاک کړه اوس تاسو ګورئ په دې باندې برش ټول کار نه کوي
ټیک ته ځکه کار نه کوي چې د دې کم ایریا چې دا مطلب دا کم پکزلز چې ټول دي دا مونږ لاک کړل. ټیک ته که فرض کا زه دا موو کول غواړم نو دا به موو کېږي خو په دې باندې سړ راکېږي نه، مطلب برش ټول په دې باندې کار نه کوي چې زه په دې باندې څه کلر ملر یا څه راولم. ټیک ته نو دا زموږ سره چې دی دا استعمالیږي دا پکزل د لاک کول لپاره چې په دې باندې موږ سړ راکولی نه شو. بل زموږ سره که تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره دی لاک پوزیشن، مطلب د دې پوزیشن لاک که کورس دا زه موو کول غواړم نو دا زه موو کولی شم که نه. که فرض که زه د دې پوزیشن لاک کړم نو دا ما لاک کو اوس ګوره دا زه موو کوم دا به نه موو کېږي ځکه چې د دې پوزیشن ما لاک کړی دی نو دا نه موو کېږي. دا مونږ داسې کولی شو چې مونږ یو تصویر لاک کړو، مونږ وایو چې یار دا خوځي راخوځي نه، مونږ په دې بل تصویر باندې کار کوو نو چې دا چې دی په دغه ځای باندې ولاړ وي. ټیک ده دا زموږ سره دا کار کوي. بل زموږ سره چې دی آرټ بورډ چې دی د آرټ بورډ لاک دی نو دا زموږ سره چې دی دا مونږ په را روان ویډیوز کې په ایډوانس ویډیوز کې ګورو آرټ بورډ ټول چې دا څنګه وي او آرټ بورډ زموږ سره څه کارونه کوي، مختلف آرټ بورډ زموږ څنګه کولی شو، پای مونږ لاک څنګه لګولی شو. نو آرټ بورډ زه اوس تاسو ته دلته ځکه نه ښیم چې تاسو به په دې شته کې کنفیوز شئ ځکه دا زموږ سره بالکل بیګنر کلاسونه دي چې په دې کې مونږ کم هغه ټول ګورو چې بالکل مطلب چې یو سړي فوټوشاپ نه استعمال کړی او هغه دا ویډیو ګوري نو په دې پریکټس کولی شي. اوس چې تاسو ته ایډوانس سیزونه ښیم نو بیا به تاسو کنفیوز کېږئ، دا شته سیزونه چې دی دا بیا ستاسو نه هېرېږي او تاسو به نه شئ کولی. نو دا به مونږ په ایډوانس کلاسز کې ګورو. ټیک ده بل زموږ سره دلته کې دی آل لاک، مطلب لاک آل چې په دې باندې څومره هم دا آپشنز آن دي دا دې ټول لاک شي. که دا مونږ فرض کړه داسې لاک کړو نو بس دا زه مونږ سره نه موو کېږي نه په دې باندې برش کار کوي ځکه چې دا زموږ سره لاک دی. وای could not use the brush tool because the layer is locked ځکه چې په دې باندې کار نه کېږي دا لاک دی، دا مونږ آل لاک په دې باندې لګولی دی. ټیک ده نو لاک چې دی زموږ سره دا کار کوي. د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو بلینډینګ موډز دي. بلینډینګ موډ څه کار کوي؟ بلینډینګ موډز چې دی زموږ سره مونږ ګورو نو هغه داسې چې یو تصویر په بل تصویر له پاسه دی هغه څنګه افیکټ کوي په دې بل تصویر سره، هغه مونږ په دې باندې بلینډینګ موډز چې کله لګو نو هغه مونږ کتی شو. دا زموږ سره بای ډیفالټ چې دی هغه زموږ سره نارملي او چې کله دا مونږ فرض کړه دا ډیزالو والا کم بلینډینګ موډ چې دا ما په دې لیر باندې ولګو او اوس ما څه وکړو چې په دې کې زموږ سره هېڅ چینجز رانغلو. خو که فرض کړه د دې اوپیسټي زه کمه کم نو تاسو ګورئ دی زموږ سره داسې ډاټ ډاټ شان جوړ شو. که فرض کړه دا زه په نارمل لیر کې داسې اوپیسټي کوم دی زموږ سره کلر چې دی هغه پیکه کېږي. او که فرض کړه په ډیزالو باندې دا زه کم کم نو دا زما سره څه کېږي چې د دې څه پکزلز ډیلیټ کېږي او څه پکزل پاتې کېږي. صحیح ده نو ډیزالو زموږ سره چې دا کار کوي. دا بلینډینګ موډ چې دا په ایډوانس کلاسونه کله چې مونږ یو تصویر چې دی نو بلیک اینډ وایټ تصویر کلر ته اړوو یا داسې نور څه افیکټ اپلای کوو نو د هغې کې به تاسو وګورئ چې بلینډینګ موډ چې دا زموږ سره ډېر ښکلي کارونه کوي. نو دا به مونږ په ایډوانس کلاسز کې ډېر په ښه طریقې سره چې دی زده کړو. صحیح ده. بل زموږ سره په دې کې که تاسو ته زه ووایم دا زموږ سره څه سیټس راخ شوي دي. لاین تاسو وګورئ دا د ډارکن یو سیټ دی، دا زموږ سره د لایټ کلر دپاره دی او داسې مختلف دا زموږ سره د کلرز دپاره دي. نو دا زموږ سره مختلف چې دی بلینډینګ موډز دي چې دا د یو تصویر او د بل تصویر په منځ کې چې کوم مطلب سټایل لغېږي په بلینډینګ موډز کې د هغې دپاره استعمالیږي. لکه فار ایګزامپل زه تاسو ته یو تصویر ښیم چې زما سره دلته کې چې دی دا یو تصویر دی بالکل بلیک اینډ وایټ تصویر دی. ټیک ده بلیک اینډ وایټ تصویر دی زما سره. نو دا زه دې چل کول غواړم چې دا ما موف کو او دلته کې مې راوړو دې تصویر دی دلته مې راوړو. اوس چې دی نو کنټرول ټي دا ما داسې لږ غټ کو چې تاسو ته واضح ښکاري. اوس ما څه وکړو چې زه وایم چې یاره دا تصویر چې دی په دې کې زما سره دا بلیک چې دی دا پاتې شوی او دا وایټ ایریا چې دی دا ختم شوی. نو زموږ سره که تاسو د مونږ د سلیکشن کلاسز چې کتلي په هغې کې مونږ دا وایټ کلر څنګه ډیلیټ کولی شو، یو کلر چې دی یو کلر سیم کلر یا مونږ څنګه ډیلیټ کولی شو هغه مونږ د میجیک پین ټول په مدد سره ډیلیټ کوو. مطلب مونږ د دې ځای نه میجیک پین ټول چې دی هغه راواخلو او دلته کې په وایټ ایریا کې چې دی مونږ کلیک وکړو نو دا زموږ سره وایټ ایریا سلیکټ شي او مونږ د ډیلیټ بټن ووهو دا زموږ سره ډیلیټ شي. ټیک ده یو طریقه زموږ سره دا ده. خو که فرض که مونږ دا کار په بلینډینګ موډز په مدد سره کول غواړو زموږ سره یو بلیک اینډ وایټ تصویر دی لکه دا زموږ سره بلیک دی دا وایټ ایریا ده. مونږ وایو چې یار د دې نه دا وایټ ایریا ختم شوی او دا بلیک ایریا چې دی دا پاتې شوی دا مونږ یو آیکان دی مونږ یې لګول غواړو. ټیک ده نو مونږ به څه وکړو دا تصویر مونږ راواغستو دا لیر مونږ سلیکټ کړو او د دې ځای نه بلینډینګ موډ چې دی په هغې کې مونږ ملټیپلای یا ډارکن چې دی دا سلیکټ کړو. نو اوس تاسو وګورئ زموږ سره په دې کې چې دی هغه وایټ ایریا چې دا ختمه شوه او بلیک پاتې شو. اوس دا وایټ زموږ سره موجود ده خو زموږ سره بلینډینګ موډ داسې لګېدلی چې په هغې کې وایټ کلر نه ښکاري، بلیک کلر چې دی په دې موډ کې مونږ ته ښکاري. ټیک ده
د دې نه علاوه که فرض کا مونږ وایو چې یاره زموږ سره د په دې کې وایټ ایریا ښکاري دا بلیک ته غیب شي د هغې دپاره زموږ سره یو بلینډینګ موډ چې دی هغه لایټن یا سکرین والا کم بلینډینګ موډ چې دی دا مونږ په دې باندې کله اپلای کړو نو تاسو وګورئ زموږ سره بلیک والا ایریا چې کوم دا ختمه شوه وایټ والا ایریا چې دا هغه زموږ سره په دې کې وایټ پکسلز چې دي هغه پاتې شول نو بلینډینګ موډز کې زموږ سره مختلف کارونه کیدای شي دا به مونږ پر روان خپل ویډیوز کې ګورو بیا چې یاره دا څنګه کارونه کوي نو د دې کې به دا تاسو ته صرف هغه آیډیا در کومه چې تاسو وګورئ چې یاره بلینډینګ موډز چې دی هغه څه کار کوي او څنګه کار کولی شي ټیک ده نو نور به دا مونږ په ایډوانس کلاسز کې خپل ګورو د دې نه علاوه که فرض که مونږ وګورو زموږ سره دلته کې کلر دی لکه فار ایگزامپل زما سره دا لیر چې دی دا زه لر کم دا لیروم لر کم دا زه ډیلیټ کما دا زما سره دا بیکګراوند لیر چې دی په دې باندې ما یو نیو لیر واغستو او دلته ما راواغستو برش ټول زم چې یاره دا کم زموږ سره دا مالټي دا کم پره چې ښکاري دا زموږ سره دا پیس چې کم دی دا لږ داسې مطلب کلر د دې چې دی هغه تیز شي نو زه څه وکړم چې د دې ځای نه دا کلر ما ریډ کلر راواغستو دا ما ریډ کو او دلته برش ټول چې دی د هغې په مدد سره چې د دې هارډنس چې دی هغه ما تقریبا دونه کو اوس که فرض که په دې باندې زه څه چل وکړم چې داسې کلر راکړم نو د دې هغه شیپ او د دې هغه شکل چې دی زموږ سره بالکل خراب بشي او پته به هم نه لګي چې یار دا مالټر هغه داسې څیز دی ټیک ده خو که فرض که د دې بلینډینګ موډ چې دی هغه زه کلر ته واړو نو تاسو وګورئ چې هغه ستروالی شان چې دی هغه په دې مالټه کې راغی ټیک ده نو دا مختلف چې دی په دې کې مونږ افیکټس استعمالولی شو بلینډینګ موډس کې دا زموږ سره داسې قسمه کارونه کوي د دې نه علاوه که مونږ وګورو دلته کې زموږ سره دا کم آپشنز چې دي دلته تاسو ته په یو دغه باندې یو فایل زما کم تمنیل چې که نه زما د فوټوشاپ چې کم کورس دی د دې چې په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې کم تمنیل دا ما څنګه رخ کړی دی په دې کې مختلف چې دی نو هغه لیر استعمال شوي دي نو که تاسو وګورئ دلته په دې کې زموږ سره تصویر والا لیر هم استعمال شوی دی په دې کې زموږ سره چې دی نو مطلب ټیکس چې دی د ټیکس لیرز هم استعمال شوي دي مختلف ټیکس لیرز چې دی زموږ سره په دې کې استعمال شوي دي نو مونږه دا چې دی په دې مونږ فلټر آوټ کولی شو مطلب چې مونږ ته د ټیکس والا لیر صرف ښکاري اوس تاسو وګورئ که فرض کړئ تاسو سره یو فایل یو ډېر شی لیرز دي پکې او تاسو په هغې کې صرف ټیکس والا لیر تاسو وایئ چې مونږ ته شو شوی دا نور نه شو کېږي چې مونږ ته مختصر ښکاري یعنې مونږ هغه پیژنو او په اسانۍ سره چې مونږ په هغې کې چینجز کولی شو نو مونږ دلته کې ټیکس والا چې کوم آپشن دی په دې باندې کله کلیک وکړو نو اوس په مونږ ته نور لیر نه ښکاري موجود دي دلته موجود دي تاسو وګورئ په فایل کې خو مونږ ته دلته ښکاري نه نو مونږ په اسانۍ سره په ټیکس لیر کې چې دی کار کولی شو که فرض که مونږ دلته کې راشو او په دې کې مونږ کلیک وکړو فلټر فار پکزل لیر په کم لیر کې چې پکزل استعمال شوي دي ګورئ اوس زموږ سره ټیکس والا لیر شته دلته کې دا وګورئ ټیکس ټول لیکلی شوی دی اوس یې چلو شو چې زموږ سره ټیکس والا لیر چې دی هغه غیب شول او زموږ سره کم پکزل والا لیر چې دي هغه زموږ سره ښکاري دا پکزل والا لیر دی دا زموږ سره پکزل والا لیر دی دا پی ایس چې کوم آیکان دی د دې نه علاوه زموږ سره دا بیکګراوند کلر چې کوم دی دا زموږ سره پکزل دی ټیک ده او که فرض کوم وایو چې دا زموږ سره ایډجسټمنټ لیر دی نو په دې کې زموږ سره ایډجسټمنټ لیر چې دی هغه نه دی استعمال شوی نو ایډجسټمنټ لیر به هم تاسو پر روان ویډیوز کې بیا وګورئ چې دا څنګه کارونه کوي د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو شیپ لیر دی که شیپ لیر موږ صرف لیدل غواړو نو په دې کې زموږ سره دوه شیپ صرف استعمال شوي دي یو زموږ سره چې دی دا ریکټینګل چې کوم دی یو زموږ سره دا ریکټینګل دی دا شیپ ټول دی مطلب دا شیپ لیر دی نو دا موږ د دې ځای نه شو کول غواړو یا دا آپشنز چې کوم دي دا موږ آن آف کولی هم شو که موږ د دې ځای نه دا آف کړو نو دا به زموږ سره ټول آف شي که موږ دې ځای نه آن کړو نو دا موږ آن کولی هم شو دا زموږ سره چې دی نو د ایډاپ فوټوشاپ لیرز دي دا مختلف تاسو وکتل چې نوی لیر چې دی هغه څنګه اخیستی کېږي لیر چې دی موږ ډیلیټ کولی څنګه شو دا آپشن موږ نه دی کتلی ګوره موږ لیر څنګه ډیلیټ کولی شو دا زموږ سره یو لیر دی ما د دې په ځای بل تصویر لګولی دی دا یو دا زه ما لر کړی دی چې دا لیر چې دی دا زه ډیلیټ کول غواړم نو یا زه ډیلیټ بټن ووهم دا لیر سلیکټ کړم یا دا لیر زه داسې کلیک ونسم او دلته یې راولم په دې ډیلیټ والا کم باکس چې دی دا کم ډسټبین چې تاسو ته ښکاري په دې کې زه پرېږدم دا به زموږ سره ډیلیټ شي دغه یو تصویر به زموږ سره پاتې شي لیر چې دی هغه زه ډیلیټ کولی هم شم صحیح ده ښه په اسانۍ سره هغه مونږ ډیلیټ کولی شو ټیک ده نو دا زموږ سره و د لیر پینل چې په دې کې تاسو وکتل چې مونږ نیو لیر څنګه اخیستی شو مونږ لیر ډیلیټ کولی څنګه شو بلینډینګ موډ چې دی زموږ څنګه کارونه کوي او د دې نه علاوه زموږ سره مونږ په لیر باندې لاک څنګه لګولی شو چې یاره مونږ د هغې پکزل ایریا لاک کو یا د هغې ټرانسپیرنټ ځای چې دی هغه لاک کو نو دا مونږ په دې ویډیو کې وکتل او دا ویډیو چې دی دا اهم دا ده تاسو که په یو پیره پوه نه شئ دویم ځل وګورئ په دویم ځل پوه نه شئ دریم ځل وګورئ خو په دې لیر باندې چې دی ځان پوه کوئ ځکه چې مخکې مونږ څومره کارونه کوو نو
دا به تاسو بیا ویم نه چې یاره دا ما لاک کو یا ما د لاک نه ویستو یا ما نیو لیر واغستو یا ما څه وکړو بلینډینګ موډ. نو دا چې دی دا به تاسو زده کوئ په دې ویډیو کې. امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.